نو قسم درې قسمه دی ښه قسم ته په عربی کې یمین وایي تاسو ته مې پرون ویلو یمین ورته ځکه وایي چې عربو به یو بل سره قسم کو نو د هغه ښی لاس به خپل ښی لاس به د هغه په ښي لاس کې کېښو موږ او تاسو پښتانه ورته د ښي لاس قول وایي څه ورته وایي ځکه ورته یمین وایي نو قسم درې قسمه دی ښه یو ته یمین لغوه وایي دویم ته یمین منعقده وایي او دریم ته یمین غموس وایي یمین لغوه دوه تعریفه دي ښه یو تعریف دا دی چې ته قسم وکړې په تېره شوې زمانه مخکې زمانه کې دا کار شوی دی خو ستا عقیده دی چې دا به شوی خو ته خطا شوی هغه شوی نه خو ته په خپل عقیده قسم صحیح کې ته قسم په الله پرون هغه فلاني سړي دلته موټرو جنګاو هغه جنګولی نه تا بل سړی لیدلی یا بل چا درته خبر کړی ته پې ګمان د هغه وکې نو قسم په خپل ګمان کې ته رښتیا وی خو په واقعه کې رښتیا نه نو په دې قسم دی الله نیسي که نه نه یمین لغوه دی دې کې ګناه نشته او نه کفاره دویم تعریف یمین لغوه دې ته وایي چې په خوله قسم کې خو د زړه حرکت ورسره نه بچی ته غوسه شوې ولاکه دې پرېږدم وایي که نه وایي خلک راضي به که نه ولا چې مړ کوم به دی ولا چې را نغلی ښه به نه دا ولا چې را نغلی ولا چې مړ کوم دی ولا چې وهم دی ولا چې درځم ولا کې وخورم چې د زړه حرکت ورسره نه نو دې ته یمین لغوه وایي دې کې کفاره هم نشته او دې کې ګناه هم نشته دویم یمین منعقده دی چې په آینده قسم وکې او د زړه حرکت ورسره خبره دې محکمه د الله په نوم مې د قسم یې که دې جومات ته لاړ شو دا کار وکړه خو د زړه حرکت ورسره نو په دې کې ګناه نشته خو کفاره شته رسول الله مبارک فرمایي دا تا چې په کوم شي قسم وکړو نو دا نیکی نه خو چې په کوم شي دې قسم نه دی کړی هغه نیکي ده قسم په الله که دې جومات ته لاړ شم نو قسم دې په نه تلو کړی که په تلو په نه تلو که نه نو دا نه تلل نیکي ده نو چې په کوم شي دې قسم کړی هغه نیکي نه ده څه شی نیکي ده هغه شی چې په کوم دې قسم نه دی کړی چې تلل دې جومات ته رسول الله مبارک فرمایي فلیکفر عن یمینه ولیأت بالذی هو خیر دې په هغه دغه راتګ وکړي کار جومات ته دې راشي ځان دې حانس کړي او د قسم کفاره به ورکړي او که نه په کوم شي چې دې قسم کړی نو دا نیکي وه چې په کم دې نه و کړی نو دا نیکي نه ده مثلا قسم په الله چې د دې سودخور په کور کې به خوراک نه کوم نو په نه کولو دې قسم وکړه که نه نو دا نیکي ده که نه حرام مال مه خوره ښه خبره ده په کم چې دې قسم نه دی کړی چې د سودخور کره خوراک دی نو هغه خو خیر نه دی نو بیا قسم مه حانسوه ځکه چې په کوم شي دې قسم کړی دی همدا نیکي ده بیا د الله د نوم بېعزتي مه کوه دې ته یمین منعقده وایي ښه دریم نمبر یمین غموس یمین غموس هغې ته وایي ښه چې په تېره شوې زمانه قسم وکړي
او ستا د عقیدې موافقم ته دروغجنې دا چشمې د چا دي دا موبایل د چا دی ته وایې دا زما دی خو تا ته ښه پته وي چې ستا نه دی او په دې قسم وکړي دې ته یمین غموس وایي غمس وایي غوپه کېدلو ته دا سړی د ګناه په دریاب کې غوپه شو د باندې کفاره نشته کفاره خو د دنیا سزا ده د ده دا سزا به آخرت ته پاتې کېږي الله مو یې ترې وساتي بس بیا د الله خوښه ده چې هر څه ورسره کوي نو دا د کبایرو نه دی ښه لویو ګناهونو کې یو یمین غموس دی نو څو قسمه قسم شو درې